سلامونه ملګرو، هیله د روغ جوړ او د صحت جامو کې به وي راته. زه نن ورځ بیا هم تاسو ته د نوې ویډیو سره راغلم. دغه ویډیو کې دوستانو غواړم تاسو ته د همستر کامبټ د نوې اطلاعیې په اساس معلومات درکړم. دوستانو، همستر کامبټ تاسو ته د پروفیټ په اساس پیسې نه درکوي ملګرو. پخوا اوازې وي چې څومره ستاسو پروفیټ ډېري دومره به تاسو ته ډېرې پیسې درکوي، خو دا بالکل دوستانو غلطه وه. ما مخکې هم ډېرو دوستانو ته ویلي چې پروفیټ ډېر مهم نه ده. نو اوس همستر کامبټ تاسو چې څنګه وینئ، چا چې پرون د همستر کامبټ صفحه وازوله دا ډول یو پیغام ورته ورکړل کېده چې لومړی سیزن به ختمیږي په 20 د سپټمبر، او تاسو دلته لاندې کتلی شئ چې دوی ویلي تاسو چې هر فعالیت په همستر کامبټ کې کوئ هغه بدلیږي په اچومنټ، او اچومنټ چې څومره ستاسو ډېر وي د هغه په اساس په تاسو ته پیسې درکول کېږي. او دوی دا هم ویلي وو چې تاسو صرف تر 20 تاریخ وخت لرئ چې خپل اچومنټونه لوړ کړئ. نو دغه ویډیو نه هدف د ما دا ده چې تاسو ته په همستر کامبټ کې د اچومنټونو لوړول دروښیم. څومره چې ستاسو اچومنټونه په همستر کامبټ کې لوړي، په همغه اندازه تاسو ډېرې پیسې ترلاسه کولی شئ، ځکه تاسو دلته ښکاره وینئ چې دوی پخپله ویلي ستاسو اچومنټونه بدلیږي ستاسو ټوکنو ته. چې څومره مو اچومنټ کې ډېر فعالیت کړی همغه نه به ډېر ټوکن ترلاسه کوئ. نو د پروفیټ پیر هاور یا پروفیټ په دې کې هیڅ مهم نه ده، هیڅ رول نه لري ملګرو. پروفیټ یوازینۍ ګټه چې ده دوستانو موږ ته په دغه کوینونه راکوي، نور هېڅ څه نه راکوي. پروفیټ چې څومره ډېر یا موږ نه ډېر کوین تاته ساتنۍ ګټه کې درکوي. نو پروفیټ صرف دغه ګټه لري. پروفیټ هېڅ مهم نه ده د همستر کامبټ د ټوکنو د بیلانس سره، خو هو تر 3 میلیونو پورې مهمه ده چې هغه هم زه تاسو ته ښیم. نو اوس که موږ غواړو له همستر کامبټ ډېرې پیسې وګټو او د ډېرو پیسو په برخه کې راشو، موږ باید خپل اچومنټونه ترسره کړو، خپل اچومنټونه لوړ کړو. اچومنټونه به اوس موږ څنګه لوړو، له کوم ځای به یې لوړو، څنګه پوه شو اچومنټ څه شی ده او څه نه ده. نو راځئ تاسو ته مکمل دغه ویډیو کې ښیم. که لومړی ځل مو دا چینل نه لیدنه کوئ، چینل لازمي سبسکرایب، ویډیو لایک در څخه له یادونه وځي. راځو زه ویډیو ته ملګرو. تاسو به لومړی راشئ، په دغه بای سکین آپشن به کلیک کوئ، دلته زموږ اچومنټونه ښیي. په دې کلیک کوو ملګرو، دلته په سی آل باندې کلیک اخلو او دلته اچومنټونه ښیي. دا ګورئ اچومنټ، دا د اچومنټ برخه ده. دوستانو تاسو چې په همستر کامبټ کې هر فعالیت کوئ د هغه په بدل دلته تاسو ته یو اچومنټ درکول کیږي. مثال په ډول زه راځم، ګورئ تاسو ته لومړنۍ برخه کله چې تاسو کارتونه اپګریډ کوئ که نه، تاسو ته دلته اچومنټونه وازیږي. مثلا ګورئ ما ته 3 اچومنټه واز شوي چې ما کارتونه اپګریډ کړي، تر 500 کارتونه ما اپګریډ کړي، ما ته اچومنټ واز شوی. تاسو لومړی خپل کارتونه اپګریډ کړئ، کارتونه اپګریډ کړئ چې په هغه هم تاسو ته اچومنټونه وازیږي. کارتونه چیرته اپګریډ کړو، څنګه اپګریډ کړو، دغلته به د ماین برخې ته راشئ. دا ګورئ کارتونه دي، تاسو دلته کتلی شئ چې ما هر کارت 12 15 16 دغه اندازې ته لوړ کړی ده لیولې. نو کارتونه چې لوړ کړئ تاسو ته هماغه مقدار اچومنټونه دلته وازیږي. البته هغه کسان چې سکې لري دغه کار دې وکړي، ځکه بعضې کسان دي چې تازه شروع کړي سکې نه لري، نو په هغه اوس کارتونه لیول کې ټولې سکې تمامېږي. نو هغه کسان چې سکې لري 1.5 بیلیون 1 بیلیون دغه اندازه کې دي، حتما اچومنټونو برخو ته یو سر ووهئ. نو دلته ګورئ ما ته 3 اچومنټه واز دي. نو دا تر دې پورې راځم، دومره برخه اچومنټونه څنګه وازیږي. دی وی چې صرف 50 کارته لیول 15 کا. دوستانو دا دومره سخت نه ده، ګورئ ما ټول ترلاسه کړي، 50 کارته پیدا کړئ او هغه لیول 15 کوي. نو دا اچومنټ برخه مکمل تاسو ته کمپلیټ کیږي او تاسو یې ټیک مارک ترلاسه کوئ. نو دغه بله برخه چې دا دوستانو دا بیا وی چې تاسو کارت 25 لیول ته کوي، چې دا ډېره سخته ده ملګرو. دا صرف هغه کسان کولی شي چې نږدې 3 بیلیون 5 بیلیون ټوکنو لري. نو هغه کسان چې ټوکن یې کم دي دغه برخې نه د لاس واخلي نه دی کوي، څنګه چې ما خپله نه ده کړې. بل اچومنټ چې دا دوستانو دا د کلیکټ کوین په برخه کې ده. دا اچومنټ سوی دا وی چې ستاسو د خپل کوین بیلانس اول 1 میلیون کوي، 10 میلیون ده، بیا 200 میلیون، بیا 1.5 بیلیون. دا هم اسانه ده. کله چې تاسو په همستر کامبټ کې ټوکن ټولوئ، یعنې خپل ټوکن جمع کوئ او ستاسو دغه بیلانس ډېرېږي، دا اچومنټ تاسو ته اتوماتیک رافعالېږي. نو څنګه چې ګورئ ما 1.5 بیلیون پورې رسولی او حتی ډېر مې رسولی، خو یو څه مې بېرته مصرف کړي. نو ما ته د 1.5 بیلیونه پورې اچومنټ واز ده. نو دا تر دې بله راځم، دا دوستانو د انوایټ فرینډ اچومنټ ده. یعنې تاسو چې څومره همستر کامبټ ته کسان انوایټ کوئ دا اچومنټ تاسو ته فعالېږي. په یو نفر یو دانه فعالېږي، 10 کسه چې مو انوایټ کړو 2 اچومنټه فعالېږي، 25 چې مو انوایټ کړو 3 اچومنټه فعالېږي، او چې 50 مو انوایټ کړو 4 اچومنټ هم فعالېږي، او چې 100 کسه مو انوایټ کړو مکمل
د انوایټ برخه ټول اچیومنټونه تاسو ته فعالیږي چې ما فعلا 100 کسان انوایټ کړي او فکر کوم چې فعلا مستر کامباټ انوایټ هم نه قبول کوي نو هغه چا چې مخکې کړي صحیح ده او چې چا نه دي کړي مشکل نه لري نو هر څه بیا چانس او طالب پورې ده خو چې تر کوم حده مو وس رسیږي اچیومنټونه ځان ته ډیر کوي بل برخه چې د دوستانو د انلاک سکن اچیومنټ برخه ده چې دلته تاسو چې کله سکینونه ولرئ دا اچیومنټونه تاسو ته واځيږي ما دوستانو پرون ورځ ویډیو کې یو سکین لرو نن مې بیا یو څو نور سکینونه هم واز کړ چې 15 سکین والا اچیومنټ هم ماته رافعال شو دا به موږ څنګه فالو دوستانو دا اچیومنټونه څنګه رافعالېږي دا بيخي اسانه فعالېږي زه یو ځل شاته بیک ته ځم بیرته په بای سکین کلیک کوم دلته سکینونه دي ګورئ ملګرو ما تاسو ته مخکې هم ویلو دا سکینونه چې تاسو کله راوځوئ تاسو ته د سکین برخې اچیومنټ پوره کېږي دغه کې ځینې فری دي لکه دا یو فری ده دا یو فری ده دا یو فری ده او دا یو بیا په 2.5 میلیون سیکو ده دا یو په 2.5 میلیون سیکو ده دا هم فری ده او دا هم فری ده ملګرو خدا بیا فکر کوم چې هفتاني ریوارډ کې تاسو ته درکول کېږي یعنی یو هفته چې مستر کامباټ کې آنلاین اوسئ دا درکوي دا بل چې د دام په 2.5 میلیون واځيږي څنګه دا نور په 10 میلیون دي نو هغه کسان چې ډېر ټوکن لري ټوکن یې بيخي ډېر د کوشش دی کوي ټول سکینونه واخلي هغه چې ارزانه دي دغه اخرنی یو څه ډېر قیمت دي دغه نه اخلي ارزانه سکینونه د ټول واخلي لکه 2.5 میلیون او 10 میلیون والا نو هغه ته هم دوستانو د سکین برخه واځيږي د سکین برخه ورته واځيږي فعلا ماته 2 اچیومنټ را کړی دی هغه کولای شي تر 25 پورې هم اچیومنټ خپل ورسې د سکین برخه بلند دوستانو پروفټ فر هاور ده چې د دې برخه اچیومنټ ډیر اسانه ده تاسو صرف خپل پروفټ 3 میلیون ته لوړ کړئ 3 میلیون ته چې مل ورکړه د 15 واړه اچیومنټ تاسو ته درکول کیږي نو د پروفټ برخه اچیومنټ بل چې د دوستانو د مستر کامباټ د ویډیوګانو اچیومنټونه دي دا اچیومنټونه چې 15 ویډیوګانو ټاسک تاسو تر سره کوي یو واځيږي د 10 ویډیو ټاسک تر سره کوي 2 واځيږي 15 ویډیوګانو ټاسک تر سره کوي 3 واځيږي دا ټولو اسانه ده دوستانو راځم دا هم تاسو ته خیم چې دا څنګه واځيږي ایران برخه ته راشي دلته ګورئ روزانه مستر کامباټ ویډیوي لینکونه ورکوي چې اړتیا نشته موږ ویډیو وګورو صرف په کلیک کوو مثلا دا یو ده دلته په دا واچ ویډیو کلیک کوو موږ یوټیوب ته بوزي بیک بټن وهو بیرته راځو مستر کامباټ ته بس په همدې حال پریدو یو ساعت وروسته راځو چک وهو دا ویډیو هم زموږ د اچیومنټ برخه ته اضافه کیږي نو دا دومره اسانه و د ویډیوګانو د برخه اچیومنټ بیرته راځم لاندې برخه ته راځم دلته دوستانو سبسکرایب ټو مستر کامباټ تیجی یعنی د مستر کامباټ چینل کې چې تاسو هم سبسکرایب اوسئ دا برخه اچیومنټ تاسو ته فعالیږي ما دوستانو ډېر ټایم کې چې مستر کامباټ ټلګرامي چینل سبسکرایب کړی ما ته د 100 ورځو پورې ټیجی اچیومنټ فعال شوی دا ګورئ ماته 100 اچیومنټ راکړي او که 200 ورځو پورې لاړ شي دغه 15 اچیومنټ هم راکړي نو دغه د دې د اچیومنټ برخې وې ملګرو چې ځینې ټاسکونه واقعا اسانه دي کولای شي تاسو پوره کړئ همدا اوس نه تاسو تر شلم تاریخ ټایم لرئ چې دغه اچیومنټونو کې هر هغه اچیومنټ چې تاسو د وس څخه پوره ده او کولای شي هغه پوره کړئ او تر سره کوي په هغه کوښښ کوئ او خپل اچیومنټ پورته کړئ ځکه چې مستر کامباټ په ښکاره خپله ویلي چې ستاسو هر فعالیت په اچیومنټ حسابېږي او اچیومنټونه ستاسو د ټوکنو په ویش کې بیا چې څومره مثلا تاسو اچیومنټ کې ډېر فعالیت لرئ موږ نه ډېر ټوکن تاسو ته درکول کېږي نو دغه فعلا د دې نوې اطلاعیه او نوې معلوماتو دوستانو ما غوښتل چې تاسو سره شریک کړم ځکه هر څه امکان لري او کېدای شي چې اچیومنټونه تاسو لوړ کړئ واقعا ډېره ګټه ترلاسه کړئ نو هیله ده چې دغه ویډیو مو خوښه شوې تر بیا تاسو په خدای